یوه ورځ حضرت علي کرم الله وجهه په لاره باندې تېرېدو. ویل یې ده چې دوه کسان په خپلو منځو کې بحث سره کوي. حضرت علي کرم الله وجهه هر شخص خواته نږدې لاړو. هغه شخص یې راوغوښتو. هغې ته یې وویل د احمق او بېوقوف انسان ځواب په خاموشۍ سره ورکوه. د دې وجې نه به خلک ستا کومک کوونکي جوړ شي، ځکه چې بېوقوف انسان ته ځواب ورکول داسې دي لکه اور چې بلیږي او ته پکې بار بار لرګي اچوي. هغه شخص پوښتنه وکړه: ای علي، څنګه پوه شو چې عقلمند څوک ده او بېوقوف څوک ده؟ حضرت علي کرم الله وجهه ورته وویل: هر هغه څوک چې دا درې علامې ولري هغه بېوقوف ده. هغه شخص بیا پوښتنه وکړه: دا درې علامې کومې دي؟ علي رضی الله عنه فرمایل: لومړنی، هغه انسان چې ټوله دنیا صرف د خپلې نظریې سره ګوري او نورو ته کومه توجه نه کوي. دوهم، هغه انسان چې بغیر د خبرې اورېدو څخه مستقیما یو چاته ځواب ورکوي. دریم، هغه انسان چې بار بار د خپل ځان تعریف کوي یا د ځان د تعریف په باره کې خوښي احساسوي یا په هغې باندې خوشحالېږي. حضرت علي کرم الله وجهه شخص ته وویل: ای شخص، هر هغه څوک چې همدغه درې علامې ولري د هغې څخه لرې اوسه. په خیر کې د ټولو دوستانو څخه هیله کوو چې زموږ کوم چینل چې ده هغه همداسې